او ډیری خو لا دا وایي چې زړه پاک ساته نور څه مشکل نشته. آیا ستا زړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه نه پاک دی؟ ته راشه یو وارې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و او ستا ژوند څنګه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ټول مبارک ژوند کې نامحرمې ښځې ته لاس نه دی ورکړی او لاس یې پې نه دی لګېدلی. او نن ته ورسره ځان ته مجلسونه کوې، ګپ شپ لګوې، مصافحې کوې او بیا دې دا شعار وي چې زما زړه پاک دی. الله اکبر! دا زړه پلیت دی، دا زړه کله هم پاک نه دی. نو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه او مهلکه ګناه چې انسان د هلاکت تر کندې رسوي هغه پردۍ ښځې سره په تنهایی کې ناسته او ولاړه ده. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشیطان. هیڅ کس دی له یوې ښځې سره په تنهایی کې نه کیني که نه نو د هغو دواړو دریم به شیطان وي او چې دریم شیطان شو نو خامخا به دوی په فساد او په فتنه کې ښکېلوي. الله دې موږ کې وژغوري. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خوشبو په لګولو سره د ښځو د باندې وتل او د سړیو ترمنځ تګ راتګ کول دي. دغه جرم که څه هم ډیر غټ دی خو نن سبا خلکو ته عادي خبره ده او د همدې عادي ګڼلو له امله د خلکو په منځ کې عام دی. په داسې حال که چې په دې اړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک په سخته توګه خبر کړي دي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث رانقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه ښځه چې خوشبو ولګوي، عطر او سپرې ولګوي، بیا د قوم او د خلکو په منځ کې په دې خاطر ولاړه شي تر څو هغوی د دې خوشبویي او عطر حس کړي نو دغه ښځه بدکاره او زناکاره ده. نن سبا ډیرې ښځې په دې خبره کې ډیره سستي کوي. دوی چې کله په موټر کې کیني، په لارو روانې وي یا نورو محافلو ته روانې وي، هغسې تیز عطر او خوشبو استعمالوي چې 20 او 30 متره مخکې هغه د سړي مشام او پوزې ته رارسي. او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې ښځو په اړه باندې فرمایي چې فهیه زانیتون، دا ښځه بدکاره او زناکاره ده.